ایو بزرگ وہی چھے عاشق کو کیا ضرور ہے کعبے کو جانے کی، ہم اپنے کوئے یار کا کعبہ بناویں گے، بیت الصنم کو چھوڑ کر کعبے کو جاویں گے، وہاں بھی وہ صنم ہے تو کیا منہ دکھاویں گے، جوشے جنوں میں ہم بھی کبھی اپنے آویں گے، مجنوں بنیں گے ہم تمہیں لیلا بناویں گے۔ وہ معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، معشوق کے رتبے کو معاشر میں کوئی دیکھے، اللہ بھی مجنوں کو لیلا نظر آتا ہے۔ دا اللہ انوار و تجلیات بچ سوخ کی چمکیاوی گی، مجنون بوئی دام لیلا آلا۔ تاسو خیال را نو عزیزانو عرض میں داو چھ تالاش بکوئے او پا تالاش کے با خدا پاک عرص در کئی، عرص منصور ولی و بزرگو یو مقام تورا سیدو زکر چھ خدای پسے گرزیدہ، چھ خدای پسے گرزیدہ نو ورطا ملاوش خو چھ ملاوشو ورطا ویلی دو اگا جلکی اولی دو نو ہر طرف تا چھ گوری نو خدای خدای دے زانتا چھ گوریم خدای دے، نو دی مقام تورا سیدو چھ ان الحق آوازی دخلین اوت، ان الحق دا مانا نو چھ ز خدای ما زکا چھ ار طرف تے کتنو دا خدای نا سوا بل سپا نظر نو ورد، بل سپا دیستا استغراق فی اللہ ہوئی، یو استغراق فی الرسول دے، یو استغراق فی الشیخ، دیتا استغراق فی اللہ ہوئی، اور طرف تا چگورے اللہ بدر تخکائے۔ دی حد تر اورا سیدو چی بیا بیا او دسماتے نشو کولی زکر چی ارزے بیا کتا خود ملیان رونی وہ مڑے کو چیزان تے خدای ویلی، اگا ملیانم تکڑاو وہ حکومت اس پر مشرق اخبار کی وہ مضمون راغلے دے اسرائیل کی ریٹائرمنٹ، نو دی حدا چیٹونا ما ترازی چھ دا مضمون او گورا چھ اسرائیل علیہ السلام وی چھ زا ریٹائر کے گما نور ستڑے شم دا روحونا نور نشم قبضہ کولے، خیال امرا گئے نو مالی ما تا چیٹونا سل راوڑی، دا چیٹ خود پیپل پارٹی گورنمنٹ تا یو سی، دا صوبہ سرحد وزیر اعلیٰ تا یو سی چھ دا مشرق اخبار بل کار نشتا سوا دا وزیرانو دا پسی دا تبلیغ گولو، وزیر صاحب غلو تکی ناستو، متیازو تکی ناستو، خدای پا خیر خیریت تی غل رویستا او پا خیر خیریت را پاسی دو، دا دا مشرق ڈنڈور جی چوب دے او دا شیطانت دے۔ او زمان شاہ نامی او سڑی دا بیان ورکڑے، نو کار دے سدے چیتا پا اخبار کے دا کفر بیانو نا ورکے، کار دے سدے
نو مالور شي ولا مونږ څه کار دی چې د چا حکومت ته هغې ته ووایي چې هلکه ستا حکومت کې دا بیان ولې ورکړی زما حکومت وی او دا بیان راغلی وی بیا به مې درته ښودلي وی چې د سیر سو پخېږي اوس مونږ څه کولی شو زمونږ دومره وس هم نه رسي دومره وس چې الله پاک دې د پاکستان په حکومت باندې د شین اسمانه تندر راوغورځوي د شین اسمانه تندر اوه میاشتې وشوې نن تاسو وکته څه در په در اوبو پسې ګرځېدئ د جمعې په ورځ به لاری را لېږلی د کافر بچو نن لاری هم راونه لېږله او هغه د رزیل بچی چې کوم لاری را لېږي هغه ته صوفي صاحب وایي ګیری ده صوفي نه دی سوټي صاحب ورته هره جمعه به هغې رزیل ته ټلیفون کې مینتې به کې زاری به کې نو د ذلیل بچی بچی دی بیا تا ته اوبه رالي دا ستا د ملک د حکومت حال دی چې په پېښور غوندې ځای کې اوه میاشتې وشوې اوبه نشته په کمیټۍ کې رسکشي شروع ده دوه سنډاګان په جنگ دي یو سنډا وایي چې زه میر کېږم بل سنډا وایي چې زه میر کېږم اوس څه چل کې خدای پاک دې د دې نه سخته کړي دعا وکړئ چې په ځمکه کې خدای اوبه وچیږي چې د تندې هلاک شي دا قوم د تندې دا ذلیل قوم دغسې هلاک خدای او تباه تاسو په منځونه دي او قبرونه دي دلته یو منځګزارو هغه ته مې وی دا تا پیپل پارټۍ ته ولې ووټ ورکړی بېنظیرې ته ویل دا زما د ښځې په شان ده خوښه مې وه ډېر بزرګ دی نو چې سم انتخاب کړی دی نو بروره مونږ څه کار